دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده. یوه چرګه پاته وه، نورمال غواوې زخمیانې وې. د اندازه نه نښې نښانې اوس دلته ښکارېږي پراته دي. دغه دا باندې به خلک تړل دلته وې. مو به اجران نسلو والله چې خروج ضروري اصیل دي. دغه کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و. خنجر یې والي وه، په پنجه یې ویشتلې وه. دوی که بمبار پرې کړی وي، که شی ترګټ شوي د موږ ته پاته ورلګېده. جنګ یې دوی نه شو کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړی. درېیم کال هغه محصل و، اختر ته راغلی و کور ته. مور پلور خو هغه خو یې دیږي که نه. وایي چې احمدشاه به روغوړي، ما ورته وایي چې ویلې څه خبره ده. خلکو دومره ویره وترې نعوذ بالله چې دومره په دا دنیا کې د هېچ چا نه ډارېده لکه د کمپاین نه چې ډارېده. مور مو پرته وه، یو وړیکه وړکه ورسره وړکه شپږ میلټه ژوندی و. یعنې دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه، ته وایې چې اوس د زړه غوړي چې په دغه ځای کې دي ووله. دا چې د شهیدون وشول، په د شهیدونو سې 10,014 زړی چوس شو، په دغسې دا شهید شو. دا د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده. KPF ځانګړی ځواک خاورې سره خاوره، ځواک مې له خاورې سره خاوره شه، ځواک KPF جګه ده نه. مخکې مې درته ویلي دي چې آپه نوره چاته نشته، څوک بخلی کېږي نه، چې قسم یې ولاکه کلمه ورته وایم، ځکه دا یې مسلمانې دنیا نه تېرېږي، پرېږده چې کافرې دنیا نه تېر شي. وړه هېڅ نه پرېښودی چې هر څوک یې ویشتل ده. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم. چې ډکې وي پیرکي پاخو، دا هر څه دغسې ثبوت دي. نو شپږ کسان وو، داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره، راکټ، پیکا، زړکۍ، دا شیان ورسره وو، داسې شیان هم ورسره. زیاتره یې په چاپو کې په شهادت رسېدلي. داسې شوي دي چاپه یې وهلې دی، کور نه یې راباسلی دی، د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی.